خیر راغلی دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ. نن غواړم چې تاسو ته د ایټالیې د ویزا د انټرویوز په اړه معلومات درکړم. څنګه چې موږ تاسو ډیری پوهیږو چې د افغانستان څخه په زیات اندازه خلک روان دي یا د بیچلر یا د ماسټرۍ ډیګري ته اپلای کړي دي او زیات امکان شته چې په ایران کې دوی انټرویو ولري. دغه انټرویو کې به کم سوالونه له دوی څخه کیږي او دغه سوالونو ته څنګه ځوابونه ورکړي. لومړی او تر ټولو مهمه نقطه دا ده، هر هغه کار چې یو انسان کوي چې په ځان باور ونه لري امکان نه لري. که تاسو انټرویو پاس کوئ هم ځان باور یې لومړیتوب دی، که هر کار کوئ ځان باور مهم دی. دوم موضوع دا ده، کله چې انټرویو ته لاړئ، کله چې انټرویو ته ځوابونه ورکوئ، کوشش وکئ څومره ځوابونه چې ورکوئ د هغه رشتې مربوط ځوابونه ورکئ کومه چې تاسو انتخاب کړې ده. داسې نه چې تاسو ته یو کنسلټنسي کار مخې ته بولی وي، هغې کمپیوټر ساینس انتخاب کړی وي او تاسو ته حتی دومره هم نه وي ویلي چې کوم پوهنتون دی، په کوم ځای کې دی، کوم ایالت د ایټالیا کې دی. نو په دغه کیس کې هم پاس کېدل سخت دي که دا معلومات ونه لرئ. مخکې د سوالو څخه ځانونه مطمئن کړئ چې په ځان پوره اعتماد به نفس اوسېږئ او کله چې خبرې ورسره کوئ سمایل کوئ. سمایل ډېر زیات مهم دی. که تاسو سمایل ونه کوئ then it's not possible نه دی چې لاسته یې راوړئ دغه ویزا. او سیکنډ پوینټ دا دی، باډي لینګویج څخه هم استفاده وکړئ. کله چې انسرس ورکوئ هغه سین و خیرانه وایز شکل کې باډي لینګویج وکړئ. دا نه چې لیونتوب راواخلئ په باډي لینګویج کې. باډي لینګویج وکړئ تر څو هغوی تاسو وکولی شئ چې هغوی انسپایر کړئ د خپل هغه سکل یا مهارت څخه. په زیات اندازه امکان لري چې لومړی سوال چې له تاسو څخه به کېږي درته وایي چې انټروډیوس یور سیلف، ځان معرفي کوئ. اول به هغه امباسډر، هغه کس چې هلته به ناست وي، هغه په انټرویو به اول به درته خپله ځان معرفي کړي، نوم د هغې نه وروسته به درته وایي پوزیشن یې چې ده، بیا به بیرته تاسو ته وایي چې انټروډیوس یور سیلف. تاسو کولی شئ لومړی سټارټ واخلئ د نوم څخه، مای نیم از علي، او بیا اکیډمیک سټیټس ورته وایي I have studied BBA in Afghanistan in Qatar University. او مثال بیا فیوچر ګول ته اشاره کولی شي. and my goal is to achieve MBA from one of the most famous university of Italy. نو دا دغه کوېسچن ته ښه انسر کیدی شي. دوم سوال چې له تاسو څخه کېږي why Italy or why have you chosen Italy for studying or why have you chosen this specific university. ایټالیا مو ولې انتخاب کړي یا په ایټالیا کې هم دغه مشخص پوهنتون ولې انتخاب کړی ده. دې لپاره باید مخکې له دې چې تاسو ځواب ورکړئ باید تحقیق هم کړی اوسېږي، هغه پوهنتون په اړه، د هغه ښار په اړه، د هغه ایټالیې په اړه. ولې ایټالیا، کوم پوهنتونونه یې تر ټولو زیات فیمس دي، څومره شاګردان لري هغه پوهنتونونه، ته چې کوم پوهنتون ته ځې په کوم ښار د ایټالیا کې دی، څومره شاګردان لري، کم فیکلټیز لري، او تا چې کوم فیلډ انتخاب کړی دا ولې ښه ده. دغه ځوابونه باید ولرئ. بل کوېسچن چې مثال له تاسو څخه کېدلی شي درته وایي چې why did you choose this course. دغه مشخص فیلډ یا فاکولته تاسو ولې انتخاب کړه. دې لپاره باید ښه قانع کوونکی ځواب ولرئ. تحقیق هم کړی اوسېږي چې مثال BBA که چېرته تاسو انتخاب کړی ولې دا ښه فیلډ